مرګرو چې یو ښځه 15 شپږ شپې ځان لکې ځان له کولی شي وروره ځان له کولی شي یو 15 شپږ شپې د یارانو غونډ ثبوت پر سبا پیش کوم غونډه مکمل ډیټا غونډه خبرې به ته یو خیمدار څه باندې. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو. تاسو ورکوټې شاندې دا کلیپ هم صحیح کړو واچم کړو د نیلم ګل هغه خبرې د منصف په باره کې او بیا چې دی نو نیلم ګل منصف ښکلی نو دا اصل ماجرا څه ده. نو دوستانو ټاپک شروع کولو نه مخکې چې تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې دا بیل آیکن هم پریس کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک اړخ ټاپک زما دا دی نیلم ګل منصف د لاسونو نه ښکل کړی دی او غاړه یې وله ورکړې ده او سندره ورسره د رور هغه لګولې ده چې دا زما رور دی. ښه ویری فینټاسټیک، دا ستا رور دی، دا ستا هغه رور دی چې کم درته ویلي چې نیلم ګل چې دی نو یو کس هم نه دی پرېښی. د نیلم ګل هر یو یار دی او دا هغه نیلم ګل دا چې ویلي مسعود شو، مراد شو، منصف شو، دی چې دی نو دونه کسانو نه پیسې اخیستې دي نو اوس چې دی نو ورسره یو ځای ناست دي، ناسته پاسته ده او بیا ښکلول دي او بیا داسې ورسره سندره لګول ده چې رورولي ده خورولي ده. دا څنګه رورولي خورولي ده لږ ما هم پوهېږي. اصل کې بس خبره مختصر کوم بیا زما خبرې په نیلم ګل باندې او په منصف باندې بدې لګي خو خیر لږ شانتې به برداشت کوئ، بدې در باندې د ډېرې نه لګي. نو خبره داسې ده نیلم ګل هغه زړې خبرې لږ شانتې ورکوټې شانتې ما کلیپ هم وچلولو درته به څه یاد شوي نو ستاسو دین ایمان شته او که نشته چې په کومې خولې سره تاسو خبره کوئ بیا درنه هېري یو بل پسې ښه لګي خبرې کوئ، د یو بل جامې ښه چې دی نو وینځئ سپکوئ خو بیا وروسته وګورئ نو بیا ومکه شي نو د دې څه فایده. نو بس دوستانو آخره کې دا خبره ده چې تاسو ته ښه پته ده چې دا کسان سمېدلو والا نه دي، د دې په خبره باندې هېڅ ذره یقین نه دی کول پکار. دی به شروع کړي جګړو کې بیا آخره کې به یو شي. بس دوستانو زما دا شارټ کټ خبرې وې خو که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي زه بخښنه درنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به تاسو سره ډېر ژر ملاقات کېږي. تر هغې پورې اجازت غواړم. د لیو له پامه